سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست مینوالو په دې امید چې تاسو برته روغ او جوړ وئ او د صحت کلوي کې به نغښتي وئ ذبیح الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوي او جالبې ویډیو سره حاضر شوی یم مینوالو دا چې دغه ویډیو ما د څه لپاره چمتو کړې ده او دغه ویډیو د څه لپاره ده تاسو به هم بیخي حیرانه شئ او ستاسو لپاره به ډېره جالبه وي او تاسو به په ورځني ژوند کې دغه طریقه تاسو ته په کار درځي نو مینوالو دغه طریقه درښیم چې په دې کې څه کېږي له لنډې دمې وروسته بیا هم ښه راغلاست مینوالو دا طریقه د دې لپاره ده چې که چېرته تاسو نه کوم کس یا په کور کې ماشومان او یا هم ستاسو دوستان له تاسو نه موبایل غواړي او هغه غواړي چې ستاسو موبایل کې شیان وګوري هغه په انټرنیټ کې کار وکړي او یا تاسو یاریږئ چې زموږ اپلیکیشنان محرم دي او زموږ اپلیکیشنانو کې کار ونه کړي زموږ فسبوک ته داخل نشي زموږ یوټیوب ته داخل نشي نو د دې لپاره تاسو غواړئ چې موبایل ورکم دوست ملګری یا ماشوم زه خفه نه کړم موبایل مې دې ورکړی وي خو چې زما شیانو کې لاسوهنه ونه کړي نو د دې لپاره تاسو دې ته اړ نه یاست تاسو کوم اپلیکیشن ولرئ په خپل موبایل کې او تاسو په خپل موبایل کې یا کوم لاک ولرئ لاک د نه لري تاسو ته زه ډېره جالبه او اسانه او ښکلې طریقه درښیم تر څو تاسو خپل یار دوست خفه نه کړئ او تاسو موبایل ورکړئ او هغه به تاسو په موبایل کې هیڅ نوع مشکل هم نشي پیدا کولی او بیرته به تاسو موبایل بیرته درکوي نو د دې طریقې لپاره مینوالو دا ویډیو ضرور ده دا سکیپ کوئ ما نو تاسو به طریقه زده کوئ مینوالو دغه طریقه زه په خپل موبایل کې اوس اپلای کوای نشم ځکه چې که چیرې دغه طریقه زه اپلای کړم په خپل موبایل باندې او تاسو ته طریقه درښیم نو زما ریکارډ بندیږي او تاسو طریقه نشئ زده کولی خو تاسو ته یې طریقه ښیم چې دا یې طریقه ده مینوالو د دې طریقې لپاره به تاسو د خپل موبایل پاور بټن ټینګ ونیسئ دا ګوره مینوالو کله مو چې پاور بټن ټینګ ونیو دلته موږ ته درې اپشن راکړل شوي دي لومړی دا پاور آف دوهم دا ریسټارټ او دریم دا ایمرجنسي موډ آف نو دلته به مینوالو تاسو ایمرجنسي موډ باندې کلیک وکړئ کله مو چې ایمرجنسي موډ باندې کلیک وکړ یوه لیکه ده یو خط دی هغه سر ته رسیږي کله چې سر ته ورسېدو ستاسو موبایل بیا وګورئ سیټینګ به لري اپس به لري خو ستاسو شیان به بالکل پکې موجود نه وي شیان به نه انسټالوي او یو بل ته به شیان نه لګي نو ایمرجنسي موډ کې به وي بیړني حالت کې به وي نو هیڅوک نشي کولی چې دغه بند کړي بیرته یې سټارټ کړي او له دغې طریقې څخه یې وبسي نو داسې به نه ووځي چې موبایل بند کړي بیرته یې سټارټ کړي نو دغه طریقې نه ووځي نو دی به ستاسو موبایل کې کار نشي کولی نو اړ ده چې تاسو ته خپل موبایل وسپاري او بیرته که تاسو بیا خپل موبایل دغې موډ ته راولئ نو بیا به پاور بټن ټینګ ونیسئ او تاسو به لاندنی ایمرجنسي موډ آن باندې کلیک وکړئ او کله مو چې آن کړ بیرته به ستاسو موبایل دغه حالت ته راشي او ستاسو موبایل به جوړ تیار وي نو مینوالو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او که هر څوک زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وي او زموږ د یوټیوب چینل یې نوي سبسکرایب نو زموږ د یوټیوب چینل ضرور درسره سبسکرایب کړئ دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم دی